دا ویډیو څو شېبې وګورئ. دا ځوان یو غل دی، خو وګورئ چې دوکاندار ورسره کوم عمل کوي. دغه غل له دوکانداره تلیفونونه غواړي په دې نیت چې یعنې زه ګورم یې دوکاندار ته وښیي چې زه یې اخلمه. خو کله چې دوکاندار تلیفونونه ورکوي دی منډه اخلي، دروازې په طرف باندې ځغلي، خو په دې نه پوهېږي چې دروازه ورته بنده ده. دغه دروازه داسې سیستم لري چې کله مشتري ننوځي دوکان ته اتومات بندېږي. کله چې مشتري سودا اخلي له دوکان نه وځي، دغه دوکاندار بیا سویچ وهي، دروازه خلاصېږي. دا د برطانیې په ډیوزبري ښار کې دا پیښه شوې ده. تاسې وګورئ د دوکاندار له ده سره څه کوي. ځوان لاړ ویې کتل چې دروازه بنده ده. اوس دوی ته زاریګانې کوي دوکاندار ته چې دا کار په ما باندې ملګرو په زوره وکړ، دې ته اړ کړم چې دا کار وکړم. خو دوکاندار ورسره ډېر ښه چلند کوي. طبیعي ده چې دوکاندار مسلمان دی او دغه ځوان چې ښکاري غیر مسلم دی. دغه ویډیو د دوکاندارانو په سوشل میډیا باندې خپره کړه. خلکو ورته ډېر ویل چې تاسې ولې دا ونه وهه، ولې مو پولیس ته ورنه کړ په لاس باندې. خو دوی په ځواب کې څه وایي. په انسټاګرام باندې دغه دوکاندارانو دا پیغام خپور کړی دی. وایي زموږ نه په سوشل میډیا باندې خلکو پوښتنه کړې وه چې دغه ځوان مو ولې ونه وهه، ولې مو ورسره قانوني چلند ونه کړ. ځواب یې ورته څه ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په نورو خلکو باندې مهرباني کوئ، په تاسې به مهرباني کیږي. نور بخئ، تاسې به بخښل کیږئ. څه وګورئ، عملي اسلام دغه دی. موږ احساساتو پر ځای، موږ د احساساتي تصمیمونو پر ځای، موږ د احساساتي چلند پر ځای، غبرګون پر ځای څومره ښه ده چې خلک وبخو. یعنې دغه انسان نه یوازې دا چې د یو رښتیني مسلمان په توګه عمل وکړ، کیدای شي دغه عمل دغه ځوان وهڅوي چې مسلمان شي. تر څنګ یې په حدیثو باندې عمل وکړ، الله پاک یې راضي کړ په دې کار سره. که دوی غصه سړه کړې وی، دی وهلی وی، ټکولی وی، پولیس ته په لاس ورکړی وی، دوی ته یې ګټه څه وه؟ هېڅ تاوان دوی نه دی کړی او نه به یې هغه وخت کړی و، مګر هغه اجر چې الله پاک دوی ته ټاکلی و هغه به یې له لاسه ورکړی و. بلکې برعکس دوی له دې موقع استفاده وکړه چې اجر وګټي او الله پاک راضي کړي. په انسانانو باندې رحم کوئ، انسانان له دینه مه زړه توري کوئ، انسانانو باندې صله رحمي کوئ، کرکه مه کوئ، محبت کوئ، خلکو ته بښنه کوئ. انسانانو نه تېروتنه معمولا کیږي، خو بهترین انسان هغه دی چې نورو ته بښنه کوي. الله پاک به دی بښي. قرآن کریم کې دا آیت نازل شوی دی چې والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دغه خلکو باندې الله پاک مهرباني. دوی چې د الله پاک د رضا په خاطر خلک بخي، الله پاک به دوی بخي. دغه چانس دی چې ته کولی شي چې په یو چا باندې زړه تش کې وی وهي وی ټکوي، برعکس ته هغه ته بښنه کوي. مسلمان یې که نه، ته باید د اخلاقو نمونه اوسي، د اخلاقو الګو اوسي. که څنګه چې دغه خلکو دا کار وکړ، کیدای شي که زموږ او ستاسو په ګوتو دا کس راغلی وی، څه به مو پرې نه وی کړي، خپل احساسات به مو، خپل هغه زړه به مو پرې تش کړی و، خو الله پاک چې څه وایي هغه به مو نه و کړي. بلکې که موږ یې وبخو انسانان، انسانانو تېروتنه حتما کېږي. انسان ضعیفه مخلوق دی، انسانانو نه چې تېروتنه کېده بښنه ورته کوئ.